تازه او عاجل خبر. پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک او کندهار ښار کې د بي پیلوټ الوتکو هوایي بریدونه کړي. پاکستانی ځواکونو د زمینی جګړې تر ماتې خوړلو وروسته په کندهار ولایت کې هوایي بریدونه کړي چې زیات تلفات رامنځته کړي. لا هم د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ سرحدي جګړه روانه ده. دا چې یاد بریدونه چیرته څنګه او ولې رامنځته سوي، په اړه افغان حکومت څه ویلي او د جګړې تازه صورت حال څه دی، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 100 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او له 100 زیات ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د پاکستان د تیري په جواب کې افغان ځواکونو ځوابي برید ترسره کړ او پاکستانی لوري ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. نوموړی وایي د افغان ځواکونو په برید کې ګڼ شمېر پاکستانی تیري کوونکي پوځیان وژل سوي، پوستې او مرکزونه یې نیول سوي، وسلې او ټانګونه یې ترې ترلاسه سوي دي او ډیری نظامي تاسیسات یې هم له منځه وړل سوي دي. تازه څو شېبې مخکې په کندهار ښار کې د عینو مینې په مربوطاتو کې 2 پرلپسې چاودنې او د جټ الوتکو غږونه اوریدل سوي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د 2 چاودنو دروند غږونه اوریدل سوي او ورسره د جټ الوتکو غږونه هم د فضا څخه پورته سوي دي. تر اوسه د چاودنو نوعیت او د مرګ ژوبلې په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره سوي. همدارنګه بي پیلوټ الوتکو د نن ماسپښین 3 بجې شاوخوا په سپین بولدک ولسوالۍ کې زیات هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې ملکیانو ته زیاته درنه مرګ ژوبله اوښتې او هیوادوال تر خاورو لاندې دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلی ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان.